د ډیلي او پنجاب لوبه او د ریشب پانټ بیرته راګرځېدو سره یې نوموړي ته د مینوالو سترګې. د آی پی ایل له پیلېدو سره نن د دغه لیګ په دویمه لوبه کې د پنجاب او ډیلي کیپیټلز لوبډلې له یو بل سره سیالي کوي. له یادې سیالۍ هم ډیر پام او هیجان د ډیلي لوبډلې د مشر ریشب پانټ بیرته راتګ ته دی. نوموړی له تیر پړاو وړاندې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و او حتی تمې نه کېدې چې بیا دې راوګرځي او د کرکټ په نړیوالو لوبو کې دې ولیدل شي. پانټ له تیر یو نیم کال راهیسې تر درملنې لاندې و. تازه د آی پی ایل سږني پړاو ته راګرځېدلی او د خپلې اړوندې لوبډلې مشري به کوي. مینوالي غواړي نننۍ لوبه کې پانټ وګوري چې آیا نوموړی د تیر په څیر قوي راګرځېدلی، ټپونو یې په لوبېدو کوم اغېز کړی، هماغه شان بریدګره لوبه کولی شي که نه او په وکټ ساتلو کې څنګه دی. په همدې حال کې نننۍ لوبه چې ټاکل شوې د هند په چندیګړ ښار کې د ملنپور په نوم په نوي لوبغالي کې ترسره شي، د دواړو لوبډلو لوبېدونکي نوملړونه ورته وار د مخه اعلان شوي. دا چې ملنپور لوبغالی نوی دی او تراوسه پرې د آی پی ایل کومه لوبه نه ده شوې، نو د هیڅ لوري د برلاسي کېدو په اړه کوم اټکلونه نشته. خو تر ډیره شننې دا دي چې د پنجاب لوبډله د پخوا په پرتله بیلابیل نړیوال مخکښ لوبغاړي لري او ښایي پر ډیلي لاس بری شي. بل لور د آی پی ایل په لومړنۍ لوبه کې چنای سوپر کنګز لوبډلې رایل چیلنجرز بنګلور ته په 6 وکټو ماتې ورکړه او سږنی پړاو یې په خپلې بریا سره پرانیست. د لوبې په چا بنګلور ګټلې وه او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. که څه هم پیل یې ښه و، خو په پاور پلی کې یو په بل پسې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړل چې له امله یې لوبډله په توپ وهنه کې سسته شوه. د چنای لپاره مستفیض الرحمن حیرانوونکی پیل درلود او د سیالي لوبډلې 4 لوبغاړي یې وسوځول. بنګلور د 6 لوبغاړو له سوځېدو وروسته بیرته بریدګره لوبه پیل کړه او د ټولو اورونو په لوبولو سره 104 منډې هدف جوړ کړ. چنای یاد هدف د 4 لوبغاړو په زیان سره په ډېرې اسانۍ او راحتۍ په 13.4 اورونو کې پوره کړ او په دې سره د آی پی ایل سږني پړاو لومړنۍ بریا خپله کړه.